په هغه کې د ټول اولنې فیصله دا کړې و چې اسلامی کلندر یې ایجاد کړلو. اسلامی کلندر د لپاره ضرورت پیښ شولو چې دا خطوط به کله تلل، یعنی خط چې ورته وي پیغام، دا به لیکل کېدل یو ځای نه بل ځای ته بدلل. خو دې کې به مشکلات دا و چې دا خط د کم وخت دی، یعنی دغه مشکلات و چې دا خط مخکینی دی که وروستنی دی. نو دغه مشکلات په بنا باندې حضرت عمر رضی الله عنه فیصله وکړه، ټول مسلمانان یې راجمع کړل، خپل ملګري صحابه کرامو نه مشوره واغشتله چې اسلامی کلندر ایجادول غواړي. نو ټول صحابه په هغه باندې ذهن کولاو شلو. بیا عمر ته فیصله وکړه چې تاریخ به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هجرت نه شروع کو او ترنن تاریخ پورې چې څومره د اسلامی تاریخ لیکل کېږي هجری چې ورته ویل کېږي، نو دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هجرت نه پس د تاریخ شروع شوی دی او ترنن تاریخ پورې مسلمانان په دې باندې عمل کوي او څومره چې دینی طبقات دي هغه دغه اسلامی تاریخ لیکي.